زمکی له اسمان چرته کې ګورمه، درد له مې درمان چرته کې ګورمه. دې جهان کې جنگ او فسادونه دي، زم بل جهان چرته کې ګورمه. ډېره موده وشوه چې یوازې یم، ځان له یو جانان چرته کې ګورمه. ما باندې زما په شان مین چې وې، داسې یو انسان چرته کې ګورمه. ورک رانه د وخت سپېرې سیلی کړلو، وس به خپل ارمان چرته کې ګورمه. د لیکوال ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات. کتونکو د شعري ټولګې د زلمی شاعر کم چې ماشوم شاعر دی د عادل ارمان دی، قسم نامه ده، دا وس چاپ شوی دی او شعري مجموعه ده. عادل ارمان چې دی هغه ماشوم شاعر دی، په 10م ټولګي کې هغه سبق وایي. دا دغه اولنۍ شعري مجموعه ده. غوښتله مې چې دا شعري مجموعه چې ده دا ستاسو سره شریک کم. د دې غزل په دې مقصد ما تاسو ته ډالۍ کو چې تاسو هم د عادل ارمان دا کتاب ولولئ، وی ګورئ او د د شاعرۍ نه ځان خبر کړئ. کوشش زمونږ د پښتو د ژبې د پرمختګ دی او د پرمختګ هڅه چې ده هغه د شاعرانو ادیبانو په کتابونو باندې کیږي. هغه کتاب چې دی هغه مونږ ستاسو لاسو ته در رسول غواړو چې تاسو هم د پښتو د لیک لوست هغه حصه جوړه شئ او زمونږ نوي نسلونه چې دي، زمونږ زلمی کل چې دی د پښتو ژبې نه چې کم لرې پاتې دی، هغه زلمی کل چې دی هغه د پښتو ژبې لیکل او لوستل زده کي او په خپله باندې لیکل هم کوي او د پښتو کتابونه هم لوستی شي. ډېره زیاته مننه.